یو کم زر کسان جهنم تک او یو کس په زرو کې جنت ته پرېدا. الله اکبر. دا به هغه ټیم چې کله دا اعلان مونږ ټول واورو په دې انسانانو به یو غبراهټ او یو یره او خوف طاری شي چې هر انسان سره به دا فکر شي چې په زرو کسانو کې به آیا زه بچ کېږم که نه، چې زه به دې 999 کې یم که نه، په دې زرو کې به زه چېرته هغه یو یم که نه به یمه. ای آدم، د زرو کسانو د هر زرو کسانو ستا د اولاد نه یو کم زر کسان جهنم تک او یو کس په زرو کې جنت ته پرېدا. الله اکبر. الله رب العالمین فرمای ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. یقینا مونږ پیدا کړی د جهنم د پاره ډیر جنات او انسانان، او کثیرا ویل ډیر به پکې ورته زی. دینه معلومه شو چې لک انسانان او جنات هغه په دې دنیا کې خسته ژوند تیری د الله په طاعت سره، او هغه د جنت مستحق ګرځي. او دلیل هغه حدیث دی د دې آیت چې هغه ډیر د غبراهټ والا دی. او قران کې چې الله رب العالمین د مؤمنانو په صفت کې فرمایي چې لا يحزنهم الفزع الاكبر، دا مؤمنان به الله د قیامت د غټ غبراهټ نه بچ کړي. دا هغه آیت لاندې مفسرین د حدیث راوړي چې د قیامت ورځ شي الله رب العالمین به آدم علیه السلام ته حکم وکړي چې ته د خپل اولاد نه د جنت د پاره کسان را بهر کا او د اور د پاره کسان را بهر کا. آدم علیہ السلام بد الله نه تپوسو کی یا الله چونکه هغه پلار دی د ټول انسانیت نو هغه ته ځکه دا حکم کیږي. هغه مو یا الله من کم د سمره کسانو له سمره کسان اور د پاره جدا کم او د جنت د پاره سمره کسان پرېږدما. دا ډیره خطرناک د ریزلټ ورځ ده والله العظیم. دنیا کې خو مزه امتحان کې فیل شي بلکې الله پاس شي، سپلیمنټری کې به پاس شي، او دغه رنګه ک نمبر دې کم راغی خو ځا امپروومنت به وکي، سبل سبا وکي، طریقې شته د سفارش به وکي، التبیا دا چانسونه نشته دی دوباره. الله رب العالمین ورته فرمایي ای آدم، د زرو کسانو د هر زرو کسانو استاد اولاد نه یو کم زر کسان جهنم تک او یو کس په زرو کې جنت ته پرېدا. الله اکبر. دا به هغه ټیم چې کله دا اعلان مونږ ټول واورو په دې انسانانو به یو غبراهټ او یو یره او خوف طاری شي چې هر انسان سره به دا فکر شي چې په زرو کسانو کې به آیا زه بچ کېږم که نه، چې زه به دې 999 کې یم که نه، په دې زرو کې به زه چېرته هغه یو یم که نه به یمه. دا ډېر خطرناک اعلان دی. الله رب العالمین دې په دغه ورځ موږ تاسو د شرمندګۍ نه بچ کړي.